بیا ناڅاپه انسان د خاورې نه مې پیدا کړم، ناڅاپه د انسان جوړ شو، بیا خواره شوې تاسو. دا زه حیران یم که نه چې د خاورې او د انسان خپل منځ کې مناسبت څه دی. دا د منطقیانو خبره ده. مناسبت څه دی؟ دا خبرې مخکې موږ ثابته کړي دي چې انسان د خاورې نه پیدا دی. په دې بحث نه کوو. خپل چې کوم دلته دلیل دی بس هغه ذکر کوو چې مزید سبق رانه ګډوډېږي نه. ځکه 2 ورځې نوره چوټي م کړې او څه په سبقونو کې لاړه، په انکار حدیث باندې پوره هفته ولګوله، 3 ورځې په هغې لګیا. انسان پیدا شو د خاورې نه، دا انسان پیدا شو د خاورې نه، اوس دا انسان بیا خاورې کېږي، بل اصل نه راغی که را نه دی. دغه اصل او دغه ته واپس راغی. اوس عجیبه ده د دې خاورې او د دې انسان په خپل منځ کې لږ تعلق ته ګورئ، هېڅ تعلق یې نشته. یو څیز دی چې هغه خاوره ده، د دغه نه انسان پیدا کېږي. هغه څیز دی چې په هغې کې اضافه نه راځي، او چې دلته د انسان جوړ شي هغه بیا ورځ ته ورځ غټېږي او بدلېږي، او کله یو شان او کله بل شان څه ناشته. د یو غیر اضافي مخلوق نه یو اضافي مخلوق جوړ پوهېږې په دې باندې. یو غیر اضافي مخلوق نه څه جوړ کړو، یو مخلوق جوړ کړو، ناشنا کار دی. هغه خاوره د په ځای پرته ده، چا نه دی لیدلی چې دا سیوا شوې ده او غټه شوې ده او د دې ځای نه ګجر ګړی پورې حرکت کړی. او چې کله د انسان جوړ شو، هغه انسان نه خو بیا برېتور یو بل شی ته جوړ شي، هغه بیا خبرې هم کوي، او هغه بیا کړت هم کوي، هغه بیا بانګې هم پرېښي، هغه بیا جګړې هم کوي، او هغه جذبات هم لري، احساسات هم لري، هغه کې مینه هم شته، هغه کې نفرت هم شته. هغه د دې ځای نه کله سوات ته ځي او کله دیر ته ځي او کله تندوړاک ته ځي او کله یو خوا او کله بل خوا، دا چکرې مکرې وایي. نو زه حیران دا یم چې دلته خاوره ده چې غیر اضافي مخلوق دی، د سره څه اضافه پکې نه راځي، څه حرکت پکې نشته، څه نمو او سیواوالی پکې نشته، او بیا یو مخلوق جوړېږي، هغه اول دومره یو اول دومره په پاونډونو کې وزن یو، بیا وروسته څه جوړ شو 80 کیلو ته مې وزن ورسېد، ولې په ارامۍ چرګې پړ. دا دونه عجیبه عجیبه کارونه دي. د خاورې او د دې منځ کې مناسبت نشته. کم ذات چې د دې خاورې نه داسې یو مخلوق نه چې هغې کې نمو نه وي، هغې کې اضافه نه راځي، او یو اضافي مخلوق ته جوړ چې په هغې کې ورځ ته ورځ اضافه راځي، او داسې یو مرکب مخلوق د حیرانېدو خبره. نو داسې شی دی، دا د الله جل شانو په دغې دعوې باندې یو بل دلیل په ومن آیاته، د الله جل شانو په طاقت کې دا خبره، د هغه طاقت علامت دا دی ان خلقکم من تراب، ان خلقکم چې تاسو یې پیدا کړئ من تراب د خاورې، ثم بیا د خاورې نه پس چلو شي تاسو سټپ وایز پیدا کړئ. هغه سټپ وایز پیدا کېدل هغه په سورة مؤمنون کې تېر شوي. په کوم ځای کې؟ په سورة مؤمنون کې، چې اول داسې تاسو اوبه وې او ګنده، او بیا د هغې نه پس تاسو نه یو داسې یو لیزداره چې کومه ماده وه هغه جوړه شوه، او د هغې نه پس تاسو نه داسې جمع شوې اینه جوړه شوه، او د هغې نه پس بیا تاسو کې هډوکي او بیا یو خاص ترتیب، او د هغې نه پس وایي ثم انشأناه خلقا آخر، بیا مې ستاسو نه یو بل مخلوق جوړ. د دومره چینجینې چې هغې ته موږ سپم وایو څه شی ته جوړ، او بیا وایي فتبارک الله احسن الخالقین. نور مبارک ذات څه ته وایي چې هغه دې ګنده اوبو ته چې هغې ته ګورې الټۍ ورځړلې، او بیا ته ښکلی ماشوم جوړ کړي، یو ته پالي بل ته پالي، دغه اوبه کلې مخکې خولې له ور وړې وې، دونه ډوقې به دې کړې وې چې ځای له به نه رات، که داسې نه ده همدغه شان. نو دا عجیبه ده، غریزو خلکو خبره دونه باقی به دې کړې وې چې بیا به ځای له نه رات. دا ډوقې بیا سړی کوي. ښه، دا د الله جل شانو قدرت دی چې دا څه نه څه پیدا کوي الله جل شانو. نو ستا پیدا کول څه دي چې ته وایې چې آخرت نشته، د آخرت منکرې ولې انکار ولې؟ نو عجیبه خبرې دي، خو زه په سورة مؤمنون کې تېرې شوي دي، دلته تفصیل نه کوم. ومن آیاته او جوهر بحث په پکې انشاءالله سبا کوو. ومن آیاته او د الله جل شانو د قدرت علامه ده انده خلقکم، تاسو پیدا کړئ من تراب د خاورې نه، ثم اذا انتم بیا ناڅاپه تاسو یو بل چلو بشر انسانان نه جوړ تنتشرون او خواره شوئ. عجیبه کار وشو.